مدینې منورې کې دا ما څه ووې دا ټول د زنانه او د سړو یو برابر دي. زنانه د سلام مغیر مقور کوي ښه برابر. زنانه به خپل کوشش کوي چې خپل منځونه زنانو دپاره اصل کې مونځ په کور کې بهتر دی، په بلډینګ کې بهتر دی، ځکه هغوی د پرده ضروري ده. لیکن زنانه چې زمونږ هلته لاړ چې د هغوی له کوم ځای صبرېږي، جومات ته خامخا ځي، هغوی هم جومات ته ځي. په مدینه شریفه کې خو د زنانو دپاره ځان له ځای نه دي مستقل. صرف دا مهرباني وکړئ چې زنانو سره لږه یو ورځ ګزاره وکړئ چې هغوی ته خپل موبایل نمبر یې ورکړئ یو بل له، یا ورته ځای وښایئ چې جومات نه په دې ټایم روز دلته ودرېږه او تاسو هم هلته ودرېږئ نو یو ځای کېږئ به. زنانه یې د خپلې پردې پوره خیال ساتي. زمونږ زنانه چې دی اکثر مخې کولو وي، نه داسې دی نه کوي. یو ټوپی میلاویږي د چت والا ټوپی او هغې پورې زنانه روبن وتړي، روبن ورپورې وتړي نرې، نو اومې د مخ نه کپړه لرې وي او اومې پکې پرده راغلې وي. او نو زنانو سره به احتیاط به کوئ، ګزاره به تاسو مو سره کوئ انشاءالله. په سفر کې به ورسره موږ هم ګزاره کوو. باقي طواف د زنانو د ښځو او ستاسو یو شی د فرق نشته. او د عمره چې ده زمونږ خو به دوه څادرې چې زنانو په هغه خپلو جامو کې به عمره کې صرف مخ نه به هغه پرده به لرې وي. یو ډېر لوی عالم په مدینه منوره کې عبدالله ابن زاید، مخکې د مدینې یو یونیورسټۍ وایس چانسلر هم پاتې شوی و، رئیس. او موږ سره یو وخت کې په یو سفر کې ملګري پاتې شوي د افغانستان. زه چې لاړم هغه سره مې هلته ملاقات وشو، راله پته را کړې وه د ټلیفون نمبر، هغه سره مې رابطه وشو. هغه زه بیا سره د خپلو ملګرو میلمه کړل، خپل ځای ته یې بوتلم. ډېر لوی عالم هم دی او ډېر لوی سړی هم دی د مدینې شریفې. هغه نه مې څه بعضې تپوسونه وکړل. یو تپوس مې دې دا وکړ، ما وی دې کې څه فلسفه ده او دې کې څه حکمت دی چې د ماسخوتن د مانځه نه پس تاسو جومات بندوئ، د شپې ولې کولو نه پرېږدئ چې خلک د شپې هم پکې نفل به کوي، عبادت به کوي. هغه وی دې کې یو حکمت دی، یو فلسفه ده. وی رسول الله مبارکه به د ماسخوتن دا زمونږ ګوره عقیده ده، زمونږ وروڼو زمونږ عقیده ده چې نبي علیه السلام مبارکه په قبر کې هغه له داسې یو ژوند دی د برزخ او د قبر ژوند ورته وایي چې هغه د دنیا د ژوند نه په لکهاو کروړها زیات بهتر ژوند دی. دنیا کې خو د نبی علیه السلام به یو بل سره خبرې او اترې او د دنیا کار ته توجه به وکړي، خلکو له دعوت ورکولو، تبلیغ کولو، خلکو ته دین خولو، د کور د خاوندانو خیال ساتر. او په قبر کې صرف د هغه تعلق چا سره دی؟ الله سره دی. پوره داسې حیات او داسې ژوند چې داسې په دنیا کې د دنیا نه اعلی ژوند. او دام زمونږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې څوک په نبي علیه السلام سلام واچي اوري. د نورو مړو کې سو اختلاف بعضې خلک کوي چې مړی اوري که نه اوري، لیکن د نبي علیه السلام په اورېدو کې د اهل سنت والجماعت هېڅ اختلاف نشته. نبي علیه السلام مبارک سلام اوري، جواب یې هم ورکوي، بلکې چې کوم انسان مخامخ ورته ودرېږي پیژني یې هم چې دا ماته څوک ولاړ دی، پیژني چې دا فلان کې دی، نوم ورته سړی والي د الله رسول د فلان کې د فلان کې زوی د پاکستان راغلی یم تا ته ولاړ یم په تا سلام یم السلام علیک یا رسول الله. نو چې سړی ودرېږي مخامخ نبي علیه السلام مبارک باندې سلام اچوي، احادیثو کې راځي جواب یې ورکوي. یو صحابي تپوس کوي د نبي علیه السلام نه، د الله رسوله ته به مونږه جواب د سلام څنګه کوې؟ ته خو به خورې شوې. څه موده پس نبي علیه السلام مبارک وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء. الله په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی دی. ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري، پیغمبر به په قبر کې بالکل سالم سلامت پروت دی. نو ما ته هغه شیخ وی عبدالله زاید، ما ته وی ماسخوتن نه پس مونږ ځکه جومات بندو چې په جون کې نبي علیه السلام په دنیا کې حیات و، نو هغوی به د ماسخوتن د مانځه نه پس اوده کېدل آرام به یې کو او پېشمني تهجد وخت کې به پاڅېدل. ماسخوتن به اوده شو، پېشمني به پاڅېد، دغه به یې آرام کو. نو مونږ د نبي علیه السلام د دنیا د ژوند د آرام وخت کې اوس هم ورته جومات بند کو چې دی آرام کې وي. څوک سلام نه اچوي، څوک راځي نه، چې دی باقاعده د وفات نه پس هم د آرام هغه ټیم په آرام کې وي او پېشمني نه بیا جومات مونږ کولو کې دومره هغوی د نبي علیه السلام احترام کوي، د حضور پاک مبارک اوس هم به احترام کوي. مولانا حسین احمد دا صاحب د جلالین لیکلی دي، محشي د جلالین د پاسه حاشیې لیکلی دي. ما سره خپل جلالین کې ما د هغې هغه صفحه هم نوټ کړې ده. یو سړی د نبي علیه السلام د وفات نه پس راغی، داسې وخت کې راورسېد چې قبر مبارک باندې خاورې اورېدلې وې. نو ده به وی په ځمکه لغړېده او په خاورو به یې په دې سر کې اچولې او یو آیات به وي. اوس هم چې چاته دا آیات یاد وي نو پکار دی چې هغه ځای کې ووایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیم. الله قرآن حکیم کې فرمایي که چا په ځان ظلم کړي، چا په ځان زیاتې کړي، چا ګناه کړي او دوی تعالی راشي ای د الله رسوله
چې سړی ګناه وکړي هغه زمانه کې به چې چا ګناه وکړه نو ابه نیغ پیغمبر علیه السلام له لاړ، صحابه به ګناه وکړه نو هغوی ابي اسلام له به لاړ، الله رسول مانه دا ګناه شوې. لکه اوس یو سړی ګناه وکړي او عالم له پټ راشي، یاره مولانا صاحب مانه دا غلطي شوې ده، څه وکړو؟ او دوی توبه وباسه یا صدقه ورکړه. هغه راز باز د عالم سره به ساتي چې چا سره د کوم څیز تعلق وي، خلک هغه نه د هغې تپوس کوي. نو نبي علیه السلام مبارک له الله وایي که چا نه په ځان ظلم وکړو، زیاتي یې وکړو، ګناه وکړه او تاله رالل، ای د الله رسوله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، دا سړی د دوه کار وکړي، یو خو یې د الله نه بخښنه وغواړي، بل د نبي علیه السلام ته سپارش وکړي چې ته راله بخښنه وغواړه. نو چې دی د الله نه هم بخښنه وغواړي او رسول الله مبارک هم ولا د الله نه بخښنه وغواړي، واستغفر لهم الرسول، نبي علیه السلام هم وایي چې الله ته دې وبخې، لوجدوا الله توابا رحیما، الله به ورته ګناه معاف کړي، رحم به هم پرې وکړي، ګناه به هم معاف کړي او مزید رحم به پیدا وکړي چې هغه ګناه به وله په نیکو بدله کړي. هغه صحابي راغی چې عثمان خو مقلعه مونږ خو چې به غلطي وکړه رابلو نبي علیه السلام ته به ودرېدو د دې آیات مطابق او الله نه به هم بخښنه وغواړه او نبي علیه السلام ته به مو وایي چې الله ته هم زمونږ سپارش وکړه. اوس مونږ خو هغه وفات شو نو مونږ خو یې سپارش نه شو کولی، د خپلې ګناه بخښنه به اوس مونږ نبي علیه السلام ته به څه وایو چې زمونږ د ګناه لپاره د بخښنې الله ته سوال وکړه. ژړل یې او دا آیات به یې وي. د جلالین دغه محشي لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک د قبر نه ول اواز راغی غفر الله لک غفر الله لک، ای زما مرګریا الله دې توبه خي، الله دې توبه خي. د صحابه خدای نه محبت او مینه وه. نو باب السلام باندې به ورځې، درود شریف به وی، د مدینې منورې په سفر کې روان چې درود به شروع کې وایه په نبي علیه السلام درود، او چې مدینې منورې ته ورسېږي چې بل څه فالتو خبره ونه کړي درود شریف به وی، چې بل ټکې ونه وی، درود شریف وایه 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 وایه. نبي علیه السلام فرمایي من صلى علي صلاة عند قبري سمعته، زما د قبر خوا کې که چا په ما درود ویلی اورم، ومن صلى علي نائيا ابلغته، که چا لرې وي پاکستان کې هندوستان کې نو هغه ما ته فرشتې را رسوي. بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني عن امتی السلام، دا الله فرشتې دې په